نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د قرآن کریم آخري سپاره د درشمې سپورې خلاصه بیانېږي. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. په دغه صورت کې مشرکین و دغه د قیامت متعلق فضول قسمه سوالي نکړل. د دې سوالې بنیادی مقصد دا و چې میږه آخرت هم نه مانی او میږه قیامت هم نه مانی. بیا الله تعالی په دنیا کې چې څومره نعمتونه پیلاو شوي دي دغه ټولې نعمتې الله تعالی تذکره وکړله او دا مشرکین چې کومې د الله تعالی نعمتونه یې منل د هغې قایل وي او دا خبره یې هم منله چې الله تعالی طاقتور بادشاه دی، د ده طاقت په ټول نه زیات طاقت دی. او بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي چې لکه څرنګه چې زه په نور نعمتې پیدا کول باندې حق قادر یم، داسې زه د انسان په دوباره پیدا کول باندې حق قادر یم، د انسان په دوباره تخلیق باندې حق قادر یم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. الله تعالی د متقین انجام بیان کړی دی، یعنی چې نیک خلق داته الله تعالی جنت ورکوي. په جنت کې بوغینه دي، د انګیر بوغینه دي او داسې په جنت کې حور دي د دې هم عمر دو الله تعالی دې ته ورکوي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي یعنی چې د قیامت پر ورځ و هیڅ څوک د چا سفارش نشي کړلی، نو یو انسان د بل انسان سفارش کړلی شي او نو فرشته د بل انسان سفارش کړلی شي. الله تعالی چې چاته حکم ورکو بیا هغه بالکل ټیک ټیک خبره کو. او داسې د قیامت پر ورځ باندې ټول ځناور چې کوم دغه جمع شي او په دنیا کې چې کیم ځناور په کیم باندې ظلم کړی دی ولی دی، بیا د قیامت پر ورځ باندې هغه مظلوم ځناور د ظالم ځناور نه بدله وخلي، بیا الله تعالی دی خوري کو. او داسې بیا په دغه حالات د قیامت سختی چې کله د کافر وویني بیا دی وایي چې کاش چې موږ خوره شوي وای. سورة النازعات. هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الله تعالی موسی علیه السلام ته نبوت ورکړه او دا یې ورته وویل چې لوړ شه فرعون ته د دین دعوت ورکړه، د توحید دعوت ورکړه. کله چې موسی علیه السلام فرعون ته روغی بیا فرعون د خبرې نه انکار وکړ او دا ورته وویل چې زه خو په ټول نه غټ معبود د تو سیمه. او داسې بیا مخکې دا خبره الله تعالی بیانوي چې فرعون ته الله تعالی په دنیا کې هم عذاب ورکړه، غرق یې کړه او په آخرت کې هم د عذاب جهنم وي. بیا الله تعالی په د خپل قدرت غټ غټ نشانې بیان کړي دي. الله تعالی د اسمون پیدا کړی دی، ځمکې پیدا کړي دي، ریز یې پیدا کړي دي او داسې شپه یې پیدا کړي دي. او کله چې انسان په آخرت کې وي بیا ودته د دنیا چې کوم ژوند دی او داسې د قبر ول ژوند دی دغه د آخرت د یوې ورځې یا د یوې شپې برابر وي. د دنیا څومره ژوند دی دا ټول د آخرت د یوې ورځې یا د یوې شپې برابر دی. الله تعالی دا خبره بیانوي یا چې د دنیا ژوند د بالکل مختصر دی، تاسو ته پکار دو چې په دنیا کې د یغ ژوند پورې تاسو چاره وکړئ چې هغه ابدي ژوند دی. سوره عبس. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. نبی علیه السلام یورې د مکې سردارون ته د دین دعوت ورکوه. بیا په دغه وخت کې یو ډین صحابي چې یې سترګې چار نه کړله عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه نبی علیه السلام نه د یوې خبرې پوښتنه وکړه. دته دا پته نه وه چې نبی علیه السلام په کومه چار کې مصروف دی. بیا نبی علیه السلام مغز نه وړو او بیا دغه چارې نبی علیه السلام ته خوند نه کوي چې مطلب زه کافر ته دعوت ورکوم دا به د ذکر وغه د مونږ پښتنه کو. او بیا نبی علیه السلام مغز نه وړو یا الله تعالی ته د نبی علیه السلام د طرز هم خوند نه کوي. بیا چې کله دا کافر لوړل په د ذکر الله تعالی د پیرا سورت نازل کو ورته ویل او دغه د میش د پوره هم د خبره دو چې کیمیو سړی مخلص وي، ایماندار وي او د شوق وي، د طلب وي او د یوې خبرې د زده کولې د رجحان وي، یک طرف ته شوق وي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي چې تاسو یې کاسته زیاته توجه ورکوئ. سورة التکویر. په دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیانوي د قیامت منظر. الله تعالی بیانوي چې د قیامت پر ورځ لمر سترګه دغه بې نوره شي او داسې ستوري د ټوکړي ټوکړي شي، غرینه دا راون کړلی شي
او داسې لاس میاشتې بلور به ایښه دغه خلک پرېږدي ځکه چې په عرب کې د لاس میاشتې بلور به ایښه دغه ډېر قدر او ډېر اهمیت یې و ډېر قیمت یې و خلکو دا چې کله د قیامت د سختي وویني دغه هر شی پرېږدي او داسې په دارس بندو الله تعالی هغه جلکیر چکې کو چې مشرکین کافر ژوندۍ شخې کړي وي د دې نه پوښتنه وشي چې تاسې په څه وجه ژوندۍ شخې کړي وي دا ټولې خبرې الله تعالی ته ځکه بیانوي چې په دغه ځای کې مجرمین ته سزا الله تعالی ورکوي. سورۃ الانفطار په دغه صورت کې الله تعالی د کرامن کاتبین تذکره بیان کړی دو د هر انسان سره دوه فرشتي دي او دغه د انسان اعمال لیکي او دا یو خبره په میانس کې بل در سره اډ کوم چې کیم یو کاس کده د نیکه چاره اراده وکړو بیا فرشته هغه ولیکي ایوانه کې ولیکي او که یو کاس هغه چار وکړو بیا هغه ایوانه کې په لاس بدلیږي او که یو انسان د غلطه چاره د ګناه د چاره اراده وکړو فرشته هغه ګناه لیکي نه خو چې کله هغه ګناه وکړو بیا هغه فرشته یو ګناه لیکي. الله تعالی څومره فضل په میشتوس باندې کړي نه کوي اراده هم وکړي بیا الله تعالی میشتوس ته یو نکیر کوي او داسې دا فرشتي د انسان اعمال لیکي او نیک اعمال لیکي او داسې غلط چې کوم د ګناه او اعمال ده لیکي او دا دغه بنیادی وجه دا دو چې د قیامت پر ورځ دا د انسان د اعمال چې کیما رجستر دی د مخ تخصیص دی خپل ویني چې مو دا عمل کړی دی مو دا عمل کړی دی او دا کله انکار نشي کړلی. سورۃ المطففین دلته الله تعالی د حقوق العباد اهمیت بیان کړی دی او کافر کې اورډر خلدا سوچ یغه د چانه خپل حق وسولو بیا د داس کل چې هغه پیرا د غنوار او چې کله وچا خپل حق ورکوه به پاکي کمی به شي کړه الله تعالی دا خبره بیانوي چې توس د حقوق العباد ډېر زیات قدر کوي. سورۃ الانشقاق په دغه سورۃ کې الله تعالی د نور سورۃ غونډې د قیامت او د داسې د یغه احوال د په تفصیل سره بیان کړی دي. سورۃ البروج په دغه سورۃ کې الله تعالی دا خبره بیانوي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام په ولادت نه اویا کله مخته دا یو واقعه غلی و چې په یو وخت کې یو ظالم بادشاه او کافر و بیا دغه د یو ژوندکی د قتل کولو اراده کړی و بیا دا ډېر پلانونه جوړول خو د ژوندکی د پوره ازمایښت جوړ شو نشه قتل کولای بیا د ژوندکی ورته و چې زه ته یو طریقه وشایا په دا طریقه ونه تم قتل کولای شي بیا یغه ظالم بادشاه هغه چار وکړه بیا ډېر خلک ایمان وروړ اسلامي وروړ بیا د ته غصه ورغله چې یو خندق جوړ کې په دا کې یور بلکې چې کیم اسلام وروړي هغه د ته ورچوي بیا مخکې الله تعالی د مؤمنین صفات بیان کړي چې د پوره کامیابی دو او مخکې بل سورۃ سورۃ الطارق په دغه سورۃ کې الله تعالی د انسان تخلیق بیان کړی دی او چې کیم دوباره در چګاولې منکرین دي بعض بعد الموت په الله تعالی دغه تردید هم بیان کړی دی. الله تعالی دا خبره بیانوي چې مو تاسو ته یو وړي ګندا نطفه نه جوړ کړی او بیا مې تاسو ته اډی کې درکړل بیا مې غوښه په باندې پوسه بیا مې پاکه راګینه جوړ کړل بیا مې وینه راونه کړل دا ټول الله تعالی بیان کړی دی. دغه بنیادی بیانول مقصد دا دی چې څنګه چې الله تعالی اول ور د انسان په تخلیق باندې قادر دی داس الله تعالی دوباره د انسان په بعثت باندې قادر دی. سورۃ الاعلى په دغه سورۃ کې الله تعالی دا خبره بیان کړی دی چې تاسو د مو تسبیح کوي او الله تعالی د دنیا چې څومره نظام دی څومره تخلیق دی دا ډېر به الله تعالی خپل شان مطابق ته تخلیق کړی دی او بیا د انسان تخلیق دا خو ډېر زبردست الله تعالی کړی دی او بیا الله تعالی انسان ته طاقت هم ورکړی و دته زونی ورکړی و او داسې انسان په بډاولي کې د طاقت ختم شي د کښلولای هم ختم شي او بیا الله تعالی د اعمال دا د پوره پنشن کو چې کله انسان نیک اعمال لکه څنګه چې د په زونی کې کړل داسې او دا اعمال چې کله انسان د بډاولي په حالت کې نشي کړل بیا الله تعالی دته د یغه ثواب هم ورکوي. مخکې بل سورۃ الفجر په دغه سورۃ کې الله تعالی ډېر قسمونه خوړلي دي والفجر وليال عشر والشفع والوتر او داسې لیال عشر مراد د ذل حج لاس رضی دي او داسې والشفع والوتر دغه مراد لسم ذل حجاد او نماز الحجاد. مختبل سورۃ الشمس په دغه سورۃ کې الله تعالی یو لس قسمونه خوړلي دي او دغه سورۃ خلاصہ ده الله تعالی دا مضمون بیان کړی دی چې مو انسان کې د انسان په جسم کې د ګناه کړلې صلاحیت هم یشته او د ګناه نه د بچ کولې د نیک اعمال صلاحیت هم یشته. انسان زکه سما چې انسان نیک اعمال کو کا غلط اعمال کو کدای نیک چاره وکړو بیا د کامیابی دو او کدای غلط چاره وکړو بیا د همیشه لپاره ناکام دی.
سورۃ الضحى په دغه صورت کې د ابو لهب شزا ام جمیل دغه خبره الله تعالی بیان کړې. دغه ویل چې اے پیغمبر ته الله تعالی پرې شایي او الله تعالی د تو نه خپه دی، بیا الله تعالی ته قسمینه خوړلې دي یا چې زه کله د تو نه نشه خپه کېدلی او زه د تو نه روزي یم. سورۃ التین په دغه صورت کې الله تعالی څلور قسمه قسمینه خوړلې دي او دا خبره بیان کړې چې مو انسان څرنګه خدای تخلیق کړی دی او بیا مو انسان اول د ورته مو حسن ور کړی دی، دته مو زونی ور کړی دی، بیا انسان مو د دغه زینه یو ور دایمه بوډا کو او د حسن می ختم کو او دای کا په زونی کې کیم اعمال کو بوډاولی کې هغه اعمال نشه کړل، بیا دغه اعمال زه داسې د پر جاری کما چې دای کا اعمال نکو بیا وهندخته دغه ثواب ملاویږي. سورۃ العلق په دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیانوي چې ابو جهل دغه درځو ته سرکشي کړه او د بدبختی دو نبی علیه الصلاۃ والسلام حرام کې منځ ته نه پریا شو. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې دو چې ای پیغمبر ته وایي چې د خبره نه بازر شکا چې نرسه بیا ته میږدل په سخت عذاب کې مبتلا کی. سورۃ القدر انا انزلناه في ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. په دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیان کوي چې په دغه صورت کې واش په داسې چې هغه په زر میاشت نه به تر دو او بیا الله تعالی د دنیا چې کې مسمون دی، دا الله تعالی قران کریم په یو ور باندې نازل ک د ليله القدر په شپه باندې او دا سه بیا د یغزینا د جبرائیل امین په ذریعہ باندې الله تعالی د قران کریم د نبی علیه الصلاه والسلام په ذریعہ باندې په درويشت کولا کې نازل ک او دغه شپې د زیات فضیلت د رمضان مبارک په اخیری لاس شپې چې کیم تاک شپې دي په دا کړی مخکې بل سورۃ البینه الله تعالی دلته دا خبره بیانوي چې کیم خلق نیک چارو کو خاص کر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او بیا د دیو کامیابی وی الله تعالی د روزي دی او د هند الله تعالی نه روزي دی. سورۃ العادیات په دغه سورۃ کې الله تعالی د یغه اوس په ذکر کړی دی چې هغه تاسو خاروق ورکوي بیا د تاسو اتباع کو د تاسو تابعداري کو چې ډېر هم مشکل وخت راشي تاسو تکلیف نه درکوي د خپل ځون په تکلیف کې اچوي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي چې تاسو ته مو رزق تر کړی دی، تاسو خوري د مو خو بیا نه شکرې تاسو د مو کوي نو په چار دو چې میشتو د الله تعالی عبادت وکړي د الله تعالی شکریا ادا کړي. سورۃ القارعه په دغه سورۃ کې الله تعالی دا خبره بیانوي چې کیم یو انسان نیک اعمال د قیامت پر ورځ باندې زیاتوي د دوه چې کیم د اعمال رجستر دی دغه وزنی وي دغه وزن زیات وي او کیم یو کاس په د ګناول اعمال زیاتوي بد اعمال زیاتوي دغه د ګناول اعمال ترازو چې کیمادو دغه الکوي. سورۃ التکاثر په دا کې الله تعالی د نعمت ذکر کړی دی یا چې نعمت باندې شکریا ادا کوي دا سې نوي چې تاسو به د نعمت په وجه باندې د مود لري نه لری شي. سورۃ العصر بیا الله تعالی قسم خوړل چې کامیاب دی هغه انسان چې دغه عقیده ټیکوي او د اعمال د سنت مطابق وي او بیا الله تعالی دا خبره کړې چې قسم دی هغه انسان چې هغه د نیک عقیده او د نیک خلق اعمال دعوت خلته ورکو او کچېره په دغه باندې داسې په دغه وخت کې پریشانی هرو شي مشکلات هرو شي بیا دای په خوشاله ټنډه سره هغه برداشت کوي. سورۃ الفیل په دغه صورت کې د ابرهه واقعه د مکه مکرمه باندې حمله کړل بیا د لشکر او بیا الله تعالی د ابابیل په ذریعہ باندې په دې باندې کونی ورول بیا د ټول قوم د تباش. سورۃ الماعون په دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیانوي چې تاسو کنجوسی ما کوي بخل ما کوي او چې کی مول مو درکړی د مو په لار کې صدقه کوي په دا کې تاسو کنجوسی ما کوي او د کنجوس سړي او د بخیل سړي انجام بد الله تعالی بیان کړی. سورۃ الکافرون په دغه صورت د توحید او د شرک او د ایمان او د کفر او حق او د باطل په میانس کې حد فاصل دی. مختبل سورۃ الله په دغه صورت کې الله تعالی د نبی علیه الصلاه والسلام دشمن ابو لهب او د چې کوم بد انجام دی د الله تعالی بیان کړی دی. او سورۃ الاخلاص په دغه کې الله تعالی د توحید تذکرہ بیان کړی دی. سورۃ الفلق او سورۃ الناس په دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیانوي یی چې تاسو انسان ته پچار دو چې هغه د انسانونو او داسې د جنات د شر نه ځون په حفاظت کې کو کڅو غوړي چې زده جنات د شر نه په حفاظت کې شو بیا د مو په امن کې روشي او داسې د مو پناه کې دروشي او کڅو دا غوړي چې زده د انسانونو د شر نه په امن کې بیا د مو پناه کې روشي. نو دا د ټوله قران کریم خلاصه بیان شول. الحمدلله
د اول سر نه روان د اخره پره د هر سی پورې خلاصه مش بیان کړله او هر سی پورا د مش په یو کلیپ کې بیان کړله. الله تعالی د مش تاسو په دا باندې د عمل کړل توفیق او نصیب کو او د مو د پورا د هدا وکړي چې الله تعالی مو ته د نیک اعمال توفیق او نصیب کو. او استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الياس ګھمن حفظه الله د پورا خصوصي دا وکړي چې الله تعالی د شریر د شر نه وسوتي او الله تعالی د عافیت او ژوند مر نصیب کو. او دا د میشتو ست پورا یقینا چې ایصال ثواب د صدقه جاریه دو هر کس ته پچار دو چې کدا ترجمه کړای نشي بیا په نیک اچار کې د همیشه د داسې کس امداد کو. اکه د ویډیو په شیر کول کې وي کمه کې خل تر سوال کې وي او کدا سې کیمه چې د میجر ریکارډینګ شي او دغه چې کوم وسایل دی په دا کې کدا امداد کو نو الله تعالی په هر صورت باندې د پورا صدقه جاریه ګرځوي. الله تعالی د میشتو ستا په دا ټول خبره باندې د عمل کړل توفیق او نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.